شو پدبان نشپا ویلی دا کوکبن ستوری لرام قال پسوی هذا ربی اهذا ربی آیا دانو زما رب دا دری ڈلی دا قوم دی یو جماعت پکی یو قوم یو جماعت پکی سدی اغی دستور عابدین دی اغی تور اغی دا الخاول عنان دا اغی پڑکول ورلے پسی سورے چولے قال هذا ربی یعنی اهذا ربی حمزہ استفہام مقدر کا آیا دا زما رب دے دا زما رب کی دیشی فلما فلا ہر کلچ غائب شغابا پریوتو تغیر حالی نو پریوتل خنشت بلکہ غیبوبت تے وی اللہ حب الافلین الغائبین ذکر رب خواہ سوکی چی دائم وی زوال ہون لرین یا خدا استفہام انکاری دے دار ابن الانباری رایا دا اہذا ربی یا ہذا ربی بزعمکم ستاسو گمان دارے چگنی دا زما رب دے خو زما گمان نہ دے ذکا لما افلق اللہ حب الافلین مودودیان دلتا لگے گی وائی چی ابراہیم علیہ السلام درے کرتے شرک کرے اجماع پدی باندې چې انبیاء علیهم السلام د ګناه نه معصوم دي نو شرک خو ظلم عظیم دی دا مناظره کې غي تویل چې هاذا ربي هغه چې دا خبره وکړه نو قوم مشران خلکو ته ویل دی وسمه خبرې کوي زمونږ دین تر هغه خبره مانی چې کله پریوته ویلا حب الافلین ټول ساکت ابل قوم ته ورغه لما را القمر بازغا طالعا فقيدن کی قال هذا ربي هذا ربي فلما فرق قال لم يهدني كثابت نو پر خیمال ربي رب زما لا كونن من القوم الضالين فلما را الشمس بازغا درم قوم تورغه ویل دنور بازغا تن طالع پڑقیدن کی قال هذا ربي شمس ته هذا مذکر څنګه راځي کا یا منا هذا طالع ربي هذا طالع یاد شمس نہ تعبیر سے پنورو فزیا سرا هذا دا نور چر ربی هذا ربی هذا اکبر فلما افلت پریوتو غیر شو تغیرت قال یا قوم انی بریء مما تشركون دا مناظره په طریقه باندې هغه پړکول ټول پړکل انی وجهت خالص کړه ما وجهي ذاتی یا دینی و عملی للذی غزات لرا خلق السماوات والارض پہلے کون زما کے چیم حنیفہ نیم زمین مشرکین حاجہ مقاسمو جگڑو کلد سر قوم ددا فحق دالہو خلو کی ورطوی ویل زمان بطان پسس پکس پوری مویا فالج بدی ہوئے گورے زمان فلانے بت بدی آزار کی دابو کی قال تحاجونی فی اللہ ویورت ابراہیم علیہ السلام تو جگڑی کوئی ما سر فی اللہ فی حق اللہ چاستاسم خالق دے زمام خالق دے نو ای کرا سر جگڑا کوئی نہیں مانی یا فی اللہ فی دین اللہ چی توحید دے حال دار قد ہدانی ہدایت اکڑے مال رو ثابت پر خیم پدغ دن باننے ولا خاف نیرگم دا آغسنا ما منا من ضرر ما دا ضرر دا هاغا بطان تشرکونا چی شکوی تاسی آغی لرا دا رب کریم سران تشرکونا بی اللہ دا دی دا ضرر نیرگم اللہ انشاء مگر دا چی خوخی دا رب زما شین سشلرا من الضرران وسع ربی پراخا دا رب کریم زما پارشے بانی زیادت دا علم آغا تا پتا دا چی پا ماکم تکلیف راولیا سی بمرازی افلا تتذکرون پنا خلی وائخلی وکیف خاف سنگ بویری گما دا آغا بطاننا شرکتم باللہ من الاسنام حال دا لا تخافون نیرے گی تاسین تاسو چی نیرے گی دا خالق نظسم ستاسو دا بوت نویرے گم
تاسو نه ریږي انکم اشرکتم بالله شریک مو تړلې خدای تعالی پوری ما هغه بوتان لم ينزل چې نه نازل کړي خدای تعالی پاره پتا سو باندې سلطانن څه حجت او دلیل بي دلیل معبود ته ویلې سوچو کیف ایل الفریقین کم یو د دوړو دلونه ان چې زیم او انتم تاسو چې احق بالامن دا ډیر الیقیو په امن سره د عذاب نا کم پکار چې الیق دار چې هغه په امن من العذاب شي ان کنتم تعلمون کچری پوي گئی جواب را کوي فلما سکتوا قومیان غلی شو او جواب کدی درنکا فقل لهم پستور تویا الذين كسان امنوا چې ایمان وروړل دا فایل الفریقین سره چتوارا د وقف معنا دا چې یا خدا کو وقف نه کې دا مقوله د ابراهیم علیه السلام دا او کو وقف دی وک نبی علیہ السلام د خپل زمن خلق ته وی ای الفریقین حق بالامن یو د موحدین او بل د مشرکین دا ان کنتم تعلمون فقل قولوا وای دوی چپشا نفقل لهم ورط الذین کسان آمنوا چې ایمان وروړي مؤمنان دي ولم يلبسوا لم يخلطوا نه خلط الکړه ایمان خپل بظلم د شرک سره په ایمان او دعوی د ایمان کې شرکیات هم کړی نه دي اولئک لهم الامن من العذاب وهم مهتدون دې کلمه نزول سره صحابه کرام په غم شول کم یو مونږ کې دا سره چې څنګه ته ظلم نتی شوی نه چا به د بیبي سره ظلم کړی چا به بچی سره سپېړه زیاته والی چا به شاګرد او خادم وهلی هر چا نه ایمان کې څه ظلم شوی دی نو دا به څنګه دا به پامن نه دا عذاب نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوي مراد د ظلم نه غچي لقمان حکیم بچی توای چې ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک ظلم عظیم نه دلته مراد د ظلم نه شرک دی لم يخلطوا ایمانهم بشرکنا وتلک هذه دا حجتنا دلیل زمون واتینا چور کړه مونږ له ابراهیم علیہ السلام ته علی قومی په مقابل قوم ملکین ګور دې جنم پته لګي چې دا مخ کې کم درې خبرې د کړې دي وې دا مونږ ابراهیم علیہ السلام ته د مناظره چلو خو حجت مونږ ور کړو زمون په الهام دې مونږ لګلې چې ځفلانی قوم تور شو فلانی تور شو فلانی تور شو او تداسی وایا هاذا ربی دغه مقصد دا او چې هاذا رب دا زما رب دې ګور دا استهزاوی دا استهزاوی لکه تماته یو پنځپيري مولا صفاتو کې کنه هغه ما سره کینی چې کینی په ټکو نه پويږم نو دا مولا ده دې سمانه چې دا اوس رښتیا مولا ده نه دا خو سره مولا نه نو دا خدای تعالی لګلیو چې لارشه دی قومونو ته قوم تبورغه هاذا ربي او خو وی چې ګنو هو دې ته ربوي رسم سره د خبره ایمان اعلان به وکړه اېدو مقصد دا هاذا ربي نو دا رب دی دې تم رب ویلې کې دی شي نو دا خدای تعالی وی تلک حجتنا اتینا ابراهیم دا دلیل چې موږ د تور کړو شرک نو دا مناظره کې کېږي شي نرفع درجات من نشاء اوچتو مونږ په درجو کې هغه چاله نشا چې زمونږ خوښوي ان ربک حکیم علیم او یا به تمیز کې درجات درجو نه اوچتو نو من نشا به مفعول شي درجات به تمیز اوس ولس پیغمبرانو اجمالی دلیل دا غیر قول نقلی ووهبنا او ورکړو مونږ له ابراهیم علیه السلام ته هبه ورکړو اسحاق علیه السلام ولد او یعقوب علیہ السلام ولد الولد دینوسیو کلن هدینا کل واحد منهما هر یو د دې درې واړو هدینا اے اکرمنا معزز ګرځول مونږ دی لره بالنبوت والاسلام او ثابت مو پرخو په اسلام باندې دارنګ ونوحن هدینا من قبل ابراهیم علیہ السلام بالنبوت والاسلام ومن ذریه د اولاد د نوح علیہ السلام نا یا من ذریت ابراہیم علیہ السلام دوارو تراجی کی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دائزویو ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یعنی کلن ہدیناہم بالنبوت والاسلام وکذالک ودغرنگی کما
جزین الانبیاء لکسن چی دی پیغمبران تا مخکل بدلی ورکڑی وی دارنگی نجز المحسنین محسنین تا بدلی نیکی ورکو دارنگی زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کلن هدیناو بالنبوت والاسلام او دا حضرات کل واحد منهم کانو من الصالحین مراد کنا مرسلین دی وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كل هؤلاء الأنبياء فضلنا على العالمين على عالم زمانهم ومن آبائهم دپلاران دوین آدم علیہ السلام موشیش علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام هدیناهم بالنبوة والاسلام وذریاتهم فاولاد ریکی چ اولاد یعقوب علیہ السلام و اخوانهم پرونو ریکی چنو د یوسف علیہ السلام نے هدیناهم بالاسلام واجتبیناهم او غرکڑی من دی لرام وهدیناهم ثابت پر خمون دیا او لار مخودلی الى صراط مستقیم ذالک دا چی بیان شهود اللہ چی ثبات دے پدین اسلامی یهدی بی من یشاء من عباد من کان اهل ذالک محبوب تسلی ورکی ولو اشرکو کچری دغا بالفرض والتقدیر دے پیغمبران شرک کڑے نہ دے ولو اشرکو کدیم شرک کڑے وے لحبط عنهم ما كانوا يعملون نخل تعالی و باطل کڑیو ختم کڑی بود دینا آغا چ دی اعمال کڑی دی شرک نہ دے کڑے خو کدی کڑے یم نو من بداوت ختم کڑیو اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة دا اگر کسان نے چور کڑے مونږ دی له کتاب چاته بذات چاته بطریق تبعیت والحکم علم فهم نبوت حکم علم فهم شو او دا قضا مسئلی دی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس کچری کفرو کی توقفو کا دا اس مکیوالو سر لگی کچری کفرو کی بیا پدیلار داغی دن داغی بانی کا کفر کئی چرتا هؤلاء دا معاندین مشرکین مکہ فقد وکلنا پس پتاقیقا مقرر کړی دی مونږه یعنی وفقنا توفیق ور کړی مونږ بیا په دغه دین باندې قوم یو قوم لرا لیسو چې نه دی هغه بیا په دغه دین به کافرین کفر کوونکې مدنی والو ته اشاره ده کما کېوال په کفر کې د مدینه څخه خلکو ته مونږ توفیق د ایمان ورکو او ور کړم دی اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدى دا هغه پیغمبران دي چې هدایت کړی خدای تعالی دی لرا فبهداهم پس په هدایت د دوی پسې اقتداء اقتداء کوا بعضی کم مفسرین وائی مراد د هدا نه د مقام کې اعتقادیات دي د دې په عقیده کې اقتداء کوا نه په فروعي مسائلو کې لیکن ابن کثیر تفسیر کبیر او مظهری دیر متعدد تفاسیر چی آغی وی دوارا مراد دی خود اللہ عام دا پا اعتقادیاتو کم دوی پسیزا و پسننو کم دوی پسیزا یرید اللہ ان یبین لکم سنن الذین من قبلکم چی واضح کی تاسو تا طریقی دا آغا خلق چوڑن دی تیر پیغمبران و سنن در رخائی نو مراد کن شریعتم نے واقیدم دا ہر چی عقیدہ دا نخو نسخ نقبلی یہی کی قید نشتا دا انبیاء علیہ السلام پس پا اعتقادیاتو کے تلل پا طریق تام مامور بھی دی ہر مسئلہ دا عقیدے کے واپس زید کا نسخ نقبلی او ہر چی مسئلہ شریعت دیل تبقید لگے دا غوی پا شریعت پس اقتدا کا وما لم تنسخ ترسو چی منسخ نوی او کا نسخ مصرحی بیا پس مزا ابن کثیر لکی چې امام الانبیاء علیہ السلام تا امر کیږي هغه ته چې امر دی چې دوی پسې ځا نو امت چې تبع لهم دا خطابه دی امت بم خامہ خور پسې ځي قل ورتو الى اسلکم نغوالم تاسنب علیه پر توحید و قرآن کریم اجرا تنخواہ خون رہا کوئی ان هو اندد الا ذکر للعالمین نصیحت دے عالم نپارا وما قدر الله حق قدرهم دا باب خامس دی آیت نمبر 134 پوری وكذلك نصرف الآیات
پدے کے خمسۃ امور دی زجر المنکرین دے پا 92-93 نمبر آیتنو کی ترغیب القرآن دے آیت نمبر 93 کی منکر تخفیف دے پا 95 کی خمسہ دلائل عقلیہ دی فالق الحب والنوا فالق الاصباح انشاکم من نفس واحدہ انزل من السماء ماء اخرج منه خضرا مخرج منه حبا متراکبا دا دلائل خمسہ عقلیہ تفصیلی عقلی دلائل لی طول صورت کے تردے موضوع پر عقلی دلائل شپارس بین شوی دی دا واللسم دلیل بوی پنزم زجر دا مشرکین دے چه الہ العالمین سر جنیات و فرشتگان شرک کری اور پا آخرہ کی بیا ترغیب الکتاب دے نزول داو مالک ابن الدیف الیہودی ویلو چه ما انزل اللہ علی بشر من شائی خوی تعالیٰ پا بشر بانے بالکل سنازل کری ندی آیت راغی وما قدر اللہ حق قدرهم اما عظمو دوی تعظیم ندے کڑے در رب ذوالجلال پا حق تعظیم سرام اذ قالوا ما انزل اللہ اس تعلیلی کا ذکر وائی دے چی ندے نازل کرے خوی تعالیٰ علی بشرین پا یو بشر سرا من شین چشے دروغی و تپل نچه سوک پا خالق دروغ تپینو تعظیم بسنگراش قلور تو وی من انزل کتاب اللذی جابی موسیٰ چا نازل کرے کتاب آغا جابی موسیٰ چرات لپی موسیٰ علیہ السلام کریو تورات پہالی کون نائے کی نور و بیان و ضیاوا وہدى للناس من الضلالہ پہالی کون ستاسو کی تجالونو چوئی تاسین چه گرزول بمواغا قراتیسا فی قراتیسا پکاغذنو کی کرتاسنو فحقو کی یعنی تکتبونو فی قراتیسا پا اوراقو کی بملکلون او آغا تورات تبدونها چخکارا کوئی تاسی یہی تاسی چخکارا کوئی احکام داغی آغا چستاسو دا نفس دا ہوا موافق دی و تخفونو پٹوئی کثیرن دیر احکام داغی نا آغا تورات چتاسوی لکی پا صحفو کی او بیا زیات پټوي او لګ ښکارا کوي هغه چا نازل کړي په بشر وو کنو وعلمتم خودن کړه شیطان سے تما علم تعلم انتم لاباکم چې علم نلرلو مخک نزول تورات ننتا سے نپلاران استاسین احکامات وغیرہ نور تو چې من انزلان چا نازل کړي دي فإن اجابوکا که جواب درکې چې الله انزلا خو ډیر خدا کدی جواب درنک ساکت شل نقل ورتوی چی اللہ انزل الكتاب الذي جاء به موسیٰ دینا بعدم چی ایمان نروڑی بس داخل بیا اسی مسخر کون کری ثم ذرهم بیا پریک دا دی فی خود امام پا خرافات و بخصن اخپل کے لابونا چلووی کئی استحضاء مجالس کے پریک دا بیا دا قرآن کریم چلے کتاب انزلناہ مبارکن جی برکت تے پیو حرف لسنی کئی دنو کسرت مانا پکرالا مصدق دے الذی بین رہے نزول دے دا پاراغل دے حل تنظرا دے دا پاراغل تعمل بھی چا عمل پہ ہو کے ولی تنظرا او اویرے ام القرى اہل ام القرى ام القرآن مراد مکہ معظمہ دا او اصل دا قرآ ورتزکو ویلے شو چے وبونا بعد زک چراغون کڑے شو اوچتے جوڑی دا نو اول دا ٹوٹا شوا دا تمام از مکہ والارض بعد ذالک دحاها دا ازمکه چې خورا شوی ده د مکې معظمې د بیت شریف د زینه خورا شوی ده اول دلته راغونډه ومن حولها وهغه چې ګیر چاپېره د دې نه سائر البلدان والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بالقرآن والنبي صلی الله علیه وسلم وهم على صلاتهم يحافظون بشارت
ومن ازلم سوک دے ډیر ظالم نشتبل دا هغه چانه افترا چې ځان نه جوړ کړي په الله باندې دروغ لران. یا سوک دے ډیر ظالم نا چانا قال چوي اوحي الیا وحی کولی شي ماتا حال دا لم یوحي الی شیئنا چې وحی نه کړی شي د تاسو شي لکه مسلمه کذاب او صدیانسی وغیرہ. دا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کاتب الوحی ثم انشأنا خلقنا آخر آیت چویلے شنو دویل تبارک اللہ احسن الخالقین آیت راغ تبارک اللہ احسن الخالقین نبی علیہ السلام تیدا ملکا بس دا و خبر دا ارتداد دا پارا وعش ہو وط استلال صحابیتر سے پر خدل کاتب دا وحی اوئی چی لو نشاء لقلنا مثل ذالکا دا همونگم کولے سو چی قرآن کریم ہونے سے جوڑ کو وګورم ما ویلو چې تبارک الله احسن الخالقین آیت کندار عالم نو من ازلم ممن افترى على الله كذبا دنا بل ظالم سوق دی نشت یا وای اوحي الی ولم یوحي الی شیء ندب بیا ویل سانزل مثل ما انزل الله دا وای زم نازل ولیش او مراد دا اوحی الی ولم یوحی الی شیئن مراد دا دجالان کذابان دروغجن پیغمبران دی چې نبی علیہ السلام دیرش په پیدا کیږي مسلمه کذاب او اسود عنسی او طلیحه دا درې په زمن د نبی علیہ السلام کې پیدا شوی. به د متوکل باچا په دور کې واته ال پیدا شوی ډیر زیات یو خزه پیدا شوی و پیغمبر ځان ته وی متوکل باچا راوغتا علماء راغون کړل بحث شروع شو. تاسو څه دلیل لرئ په دې چې نبی علیہ السلام نه بعد نبی نشتا علیہ السلام؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې لا نبی بعدی ویاو لا نبی بعدی نبی نشتره خو زه نبی نه یم نبی یم لا نبی بعدی خو نه دی ویل لا نبی بعدی ویل جاهل په دې ترانه سره وی زه خو نبی یم مانس یم نبی نشته نبی خوشته یو بل پکیو هغه ځان ته د الله نه میخیو بحث شروع شو متوکل باچا تراغه وز پیغمبر ملامینون دی هغه چې علماء ورته وی دلیل سی ویلا نبی بعد وینه را تاسو عبارت غلط وای داخل نبی کلا نافیه نه دی نبیا اسم دلا منصوب نه دی دا د لا نبیون بعدی دا نبیون مرفوع دی دا خبر دلا دی دا مقصد دار چې لا یو سړی دی چې نو میلاد نبی یم بعد زمانہ بعد به پیغمبر یا غیزیات کړي ما هغه په دې طرح نس دا بیهوده خبره دا غلام محمد قیدینی بم کولی دا بوائل اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مبشر پیو رسول علیہ السلام مانا بعد رازی نمی احمد غلام احمد بویدا پا حضر دا مضاف سر دے زیاد کرے ما چی اسمه غلام احمد دا زمانم یاد کرے دے جاہل بداوی دا ڈیلے بیدی نسڑے ہو دا صحابہ کرام اڑے تنقیس کرے دی یو ورځ ورته یو بالکې دی هغه ورته وایي وی څه دی خیال دی حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما هغه شان او شرف به زیات وي که ستاسو وی تعجبا یو خندل د دې مکاتب ورته وایي کړي وی خندل تعجبا او بیا ویل کاش وی که حسن او حسین تا هغه موچی شرف ملو شکم چې ورځ د غلام احمد القیدینی چپڑی گندلی دی یا رنگ کړي دي نو حسن او حسین دې په باندې فخر وکړي چې ورځې زما دا چپڑی چا رنگ کړي دي وکدا شرف او ته ملو شي ناغي دې ډېر فخر وکړي خوشاله دي دې دومره لوی زندګي کوي دي نو مفتی محمود رحمت الله علیه چې سره مناظره کوله دا 2 ورځې مناظره وا یو ورځ د دلایل ویلو په دوه ورځ مفتی صاحب ویلو آخر کم بوټو نه لیکل چې دا کافر دی او غیر مسلم دی د درنګ نه ډېر خېستاو دا څه په سمجو سکه راغلو
وی دی سړي ته زه وایم چې کافر دی. مفتی محمود سړي چې همدا کافر دی. بیا بحث وشو، بیا وی بیکاره سړی دی خو کافر ورته نه لیکم سرکاري قانون کې. بیا مفتی صاحب پوه شو چې دا اوس په شیګانو مات نه کم، په بل چا نه ماتېږي. بس د قیدیني حوالې شروع کړې چې حسن او حسین ته دا نسبتونه کړي. یو دم شیګان را پورته شو، که نبی علیہ السلام پسې هر څه ویلو شیګان خو څه نه وایي. بیا د حسن او حسین صاحب په حق کې خو بیا دی ډېر باطل. بس را پورته شوی چې بوټو کتا بوټو سپی دی چې دا دته غیر مسلم نه وایي. بس هغه ویرېده چې لانجه جوړېږي ته غیر مسلم. اوس په قانون د پاکستان کې شناختی کارت فارمي کدار شي فارمي هلته لیکي مسلم غیر مسلم، قیدینې بولی کې چې غیر مسلم نشي لیکلی ځان سره. نو دا هغه 13 دروغجن پیغمبرانو ته اشاره ده. 13 دروغجن مهدیان به پیدا کېږي او 13 دروغجن پیغمبران به پیدا کېږي. نبی علیہ السلام وی 13 دجالون به نور چې مدعی ای مهدیت دعوګیر به وي. او بیا صدیق اکبر سے وایي چې ترغی پورې به دنیا ته صحیح مهدی ناراضي چې دومره دروغجن مهدیان پیدا شي چې خلک وایي چې د مهدی قصه افسانه ده، دا دروغ دي، ناراضي. دغه وخت کې به اصلي مهدی راوځي. دروغجنو مهدیانو علامت تاسو ته معلومه ده، تور جنډا. نو دروغجنو مهدیانو علامات تور جنډا دی، مخ کې تور جنډا اعلان کی. احادیثو کې راځي چې اذا رأيتم رايات سود تور جنډو والا چې تاسو کله ولیدل نو تاسو ځانونه وسخوي. اگر که حبوان علی الثلج د مخ کې غر د واوري راشي او کناټو وسخېګا تل نشي په دی واورو په غره ور واوله خو تور جنډو والا سره ځان مرګره کا. نو دی هغه حدیث چې کوم دی اول دلته تور جنډا اعلان کی، بیا وروسته پس شاد دروغجن مهدی ناستی مهدی اعلانو کی. ا مهدی چې اعلانو کی بیا دا حدیث ته وایي چې ګورم دا جماعت ته راځي ور سره یو ځای شه. دا یو شخص ته عرب د مکه معظمه کې اوسېږي، مسعود نوم دی. هغه مسعود د برتانی ایجنټ دی او د برتانی په جاسوسۍ باندې په مسلمانانو کې دروغجن پیغمبران او دروغجن مهدیان پیدا کوي. دا د برتانی هغه کار دی او ډېر غټه پیسې لري. دا خیبر ته 14 کاله مخکې یو دروغجن مهدی راغلی و او هغه دروغجن مهدی اعلانو کې ما خپل د هغه رساله مطالعه کړې وه. 14 پاڼو کې د مهدی آخر زمان ټوله حادثې په ځان چسپان کړي. بیا د هغې په خلاف باندې زموږ استاد محترم تحقیق مهدی په نوم کتاب ولیکلو. هغه اعتراع کې ورباندې جنګ وشو. نو بیا د جنگ وروسته 50 ښځې ساتلې متعیب هم کولی و. اکوډینګ فتور باندې ورکه چې جهاد پې وکړي. افریدیانو ته دا واقعه معلومه ده، بیا پې جنګ وشو. نو دا کم نامدار چې اوس دلته ځان ته امر بالمعروف والا وایي، دا تورو جنډو والا تنظیمونه یې راایستلي دي. دا د هغه دروغجن مهدي منشي و مالي و دی. بیا چې د هغې کې یو مردار شو، دوه وتښتېد افغانستان ته لاړل. دا مجاهدینو دوره وه. حاجي قدیر ته لاړه، بیا ګلبدین ته ورله، بیا جمیل الرحمن ته لاړه کونړ ته. په کونړ کې امارت اعلان کړ. بیا د کونړ د امارت نه بعد چې کوم دی په باجوړ باندې د تورپټکو تنظیم راپورته کړ. نو هغه تورپټکو کوم تنظیم چې پس شاده دی دروغجن مهدیان ناستو، دا یې رامخې ته کړ. هغه بیا ختم شو، لاړه چېرته یو ځای کې مردار شو. هغه ختم شوي دی. دروغجن دوه مهدیانو، یو دوه کسانو، یو پکې مهدیت دعوی کړی او بل ورته خدمت کولو، ختم شوي دي. بیا 10 کاله دا نامدار رکو پسې سره وونه. 10 کاله هملته مکه معظمه کې دا مسعود سره ملګری و. 10 کاله بعد بیا یې باړې ته راولېږلو. امر بالمعروف تنظیم اعلان کړ او په ملګرتیا کې مفتی شاکر توره جنډه اعلان کړه. نو توره جنډې دا اوس توره جنډه ده، خو چې نظام در باندې راولي پسې شا هغه مهدیم بیا ناست یا بیا راپورته کوي درته. حقیقت دغه دی، خو چې چا سترګې د زړه بینایي نو وینا نه شریعت راوستی دی. څنګه شریعت راوستی دی؟ مسلمان دی وژني، 1200 څه د پاسه تبریدیانو مړي ورسېدل، کافر په کوم جانب کې دی؟ دا شریعت دی. وینا کنه وای ټوپۍ په خلکو په سر یې چې په سر یې نه کې وهي، دا شریعت دی چې ټوپۍ به په زبردستۍ په سر یې. بس خو طالبان یې د ګریوان کې سر ټیټ کړي. دا شریعت دی چې ټوپۍ چا په سر نه کړه بیا په کوتک وهي. او بیا په باړه کې یو شینواري کور دلته جماعت دی، زما یو شاګرد پکې امام الله پټکی په سر و. نو د منګلباغ نفر ورغلي 12,000 روپۍ جریمه کړی وې، تا پټکی په سر کړی. دا شریعت دی
چې ټوپۍ باندې خلک په سروي وهای ور باندې او چې پټکې به چا په سر کې به 2000 روپۍ ته اخلا. دا شریعت چې شریعت راولي خو پټکی په سر غاګانه چې سنت خوراش ټوپۍ خو محض جواز دی. یو بل الماس جوړ توي نو هغه چرته دا پرې دی را امیان داسي سبي اذان چوکې نو بیا وی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه چرته دا کلمه ویلې دا چې ویلې سم د پس منګلوار ډاکټر رسول الله اوچته چې اوچته کوي تا په پل سپیکر کلمه ویلې دا هغه ما تدل تراغلو ما ورته وی چې دا خو توحید کلمه ده خو ما اعلان کړ کنه خو تاسو توحید والا یو ما د توحید کلمه اعلان کړه وینم دا توحید کلمه ده خو پل سپیکر خو بینه وای اخر بدعت کړي ته جریمه یې وی 2 لک روپۍ را باندې اوس جریمه خېده وای چې تبا څلور مې شي تبلیغ تنظیم چې ستا اصلاح وشي ستا اصلاح نه شي نو په یو کلمه باندې بیا بل جمعه بیا راغی ما یو لکه څه زبردستی کې خور ته وای چې بیا به نه وایم کنه وی ورلم ورته مې وی چې بس خدای شوی دا بیا به دا کلمه نه وایم په لاس به کر باندې وراته وی چې دا خو د زړې کلمې جرم دی چې بیا دی ویل بیا نور جرم در باندې کېږي دا د زړې کلمې جرم دا شریعت دی. ما درته وی چې دعا غواړې چې خدای د زړه سترګې مړندې مکه زړه سترګې مړندې شوی نور څه نشته انر سړی پويږي هر سړی د ګریوان کې سر ټیټ کې او تفکر دیو کې خپل پويږي چې قصه د کم جن ده کم خوروانه ده خو بس زړه سترګې مړندې شي حق باطل شي او باطل حق شي. نبی علیہ السلام او شخصیت چې مشرکین نه منو خو اعما چې راځي زړه سترګې مړندې شي کنه هغه مليان چې حق نه پیژني نو زوایم چې نزول د قران جدید شته نه دی کنه که اوس وحی نازلې دی تا به کتلی وی چې دی متعلق سم سره راتلل چې دا خنزیران دی او کدا شادوغان دي څه شي. الہ العالمین دې موږ تاسو ته شرح صدر راکړي. ها کوم موضوع دی دا ومن قال او سوق ډېر ظالم دا چانه چې وای سونځلو زرد زنازلو مثل ما انزل الله سانزلو مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت کچره تو ګوري هغه وخت چې ودا ظالمان په غمرات الموت اي في مشقات الموت یا في نزعات الموت د روح د وتو د شدت ټیم وګوري ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة انعام ومسفارا آیت نمبر 92 ندارت دی پاغا مدعی نبوت باندے او نزولی پاک دا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کیو چھے فقط دا تبارک اللہ حسن الخالقین دا قول ندتا شبہ پیدا شویوا نوح وعید داغی بیانیگی ولو تراز الظالمون فی غمرات الموت ولو ترا کچرین اگوریتا آغا وقت چی ظالمان مشرکان فی غمرات الموت فی مشقات الموت یا فی نزعات الموت او فرشتگان باسطو ایدیہما راوگدون کی دلاسن اخپلوین نپارا دا قبض دا ارواحو دا دویان بیا وائی دا فرشتے دی لرا اخرجو روباس انفسکما زانون اخپلان تاویلین دی یو دا چه اخرجو انفسکم من العذاب اس زان دا عذاب نروباستے کطاقت موی یا اخرجو انفسکم مانا اخرجو ارواحکم من استطاعتما استاسو وسین تاسو روباسی نزع دا روح دیر اگرانا دا اور تبوائی اليوم ننرس تجزونا جزا بدر کولے شتاس لرعذاب الہونی عذاب شدیدا یا عذاب الہونی عذاب زویحانتنا وجسوا بما کنتم تقولون علی اللہ قولا غیر الحق دا قولی گناوا وکنتم ایتاسن آیاتی تستکبرون دا عملی گناوا
قول و عمل مخراب. ويقول الله وائب رب ذو الجلال دیتا پورز دا قیامت کی لقد جئتمونا خاما خابتاکد اراغ لئی منتتاسین فرادا عوازی اریو بیل بیلو بلا مال و بلا ولد کما خلقناکم لکسنچے پیدا کری منتاسی اول مر فی الدنیا جامین در سرو انفرادی شکل آغا سرا لئی وترکتم پر خود تاسی ما خولناکم انما آتیناکم آغا سچ در کری منتاسی لرام یعنی ملکناکم تاسو من داغی مالکان گرزولی ہوئی ام پر خود الورا ظہورکم خلف ظہورکم فی الدنیا اور رب کریم بورتوائی دی مشرکین تمان نراماکم نگورو تاسی سرام شفاعاکم فگمان ستاسی چی شفیعانو چی معبودانو علیہ ستاسی چی تاسو بورتا شفیعانوی الذین آغا زامتم چی گمان بکوتاسی چی انتمان انہم دوی چی دی فیکم فی استحقاق عبادتکم دوی پا استحقاق دا عبادت ستاسی کے شریکان دی مع اللہ زعمتم چی انہم فی استحقاق عبادتکم شرکاء مع اللہ دا گمان بم کو لقد تقطع بینکم خاما بالتاکید تقطع بینکم اے تقطع الوصل الذی بینکم اغا وصلت چی پمنستاسو کیو ختم شو قطش وضل عنکم ما کنتم تزعمون او غرق شو مانا مشغول شو ستاسونا پزانو خپلو باندې ما هغه بوتان چې تاسو تزعمونا چې ګمانم کو چې دا شفاعت عند الله هغه پزانو مصروف شو عقلی دلائل ولسم دلیل دی الحمدللہ باندې ان الله یقینا باری تعالی خالق الحب چون کې د دانې او نوا د زړی دا قدرت تام کامل غیر لرنشت یخرج دروباسی جوندی لرا من میتان لکا نطفہ ملدا داغینا حیات والا بچے پیدا کی اگئی دا مرغینا اور استن کے دا میت دے من الحی عکس تریش ذالکم دے صفات والا اللہ نزکا سنا پکار رچ الحمدللہ سورت سر کی ویلے شوید فانا تؤفکون انا تصرفون کم خواہ اڑولے کے گئے تاسین دارنگی ودا اللہ چکم نے فالق الاسباح چون کے دا سبا دے راوستن کے دا سبا دے یعنی مذہب دا ظلمات اللیل دے مجیع دا دو النہار دے او دا غزات دے دگر دول اشپا سکنن وقت دا آرام مسکن للخلق او دا خلق پیدا کړي شمس والقمر حسبانا دای ګرځولي حسبانا آلات الحساب ذالک دا سچ بیان شو تقدیر العزیز العلیم تدبیر دا غزات دے چالم نے او غالب ذات دی کی تغییر ناراضی زمون استاد ست تدبیراتی دا برقونه پاکستان حکومت خلکو جوړ کړي دي مخلوق او دا برقونه چې جوړ کړي دا تدبیر ارواح ګډ وډ دا علیم او دا عزیز ذات تدبیر چې یو نور ته ویلي دي د کوم ورځ نه چې پیدا لري تاروز قیامت په موږ ترتیب را روان او دا الہ ذات دے جالکم جالا د پیدا کړي تاسو لپاره ستوري دال نفعکم دی لتهتدوا بیا چلار بیا موزه پدې سلام فی ظلمات البر والبحر کشتی هغه اوسم په دغه آلات باندې دي قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون تفسیر بیان کړي موږ آیاتونه پاره قوم چې هغه پوهیږي آشنه پوهیږي نو هغه سو کی اخذ نشی کولے دوشتم دلیل هو الذی انشا چد پیدا کړي تاسو من نفس واحد آدم علیہ السلام فمستقر فلکم مستقر استاسو لپاره به زیر قرارین پیدا کړي مستودع او زید امانت یا مراد مستقر نه ارحام الامهات
او مراد د مستودعنا هغه حالات دنیوي دي یا د مستقر نه مراد دنیا ده او د مستودعنا مراد چې کوم نه قبر دی چې عام واخستل شي هر هغه چې پاغي کې قرار دایمي وي ډیر وخت د پاره وي هغه مستقر شو چې لږ وخت د پاره هغه مستودع شي نو مثلا د مور رحم چې کوم ده په نسبت سره دنیا ته لږ وخت ده هغه مستودع شو او دنیا ورته مستقر شو بیا دا قبر برزخی زندگی په نسبت سره د آخرت ته لږ وخت ده نو قبر ورته مستودع شو آخرت ورته مستقر شو یا مستقرن فی الارحام مستودعن فی الاسلاب نطفه پشاد پلار کې مستودع امانت خودلې شوی او بیا پر رحم د امهاتو کې قرار ونیس یا مستقر دنیا شو مستودع قبر شو قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون درشتم دلیل هو الذی لا اله ذات انزل من السماء ماء رب کریم فرمائی پس بیا مونږه اخرجنا راستلی دی په سر نبات کل شین زرغونی دارشی من الحبوب وغیرها فاخرجنا راستلی مدیمنه لدینا باتاتنا خضرن شنگجات بیا نخرج رو باسو مونږ دغه شین دکینا حبن دانی متراکبا یو د بل پاس سوري چې وګيري ومن النخلين نخرجو او مونږ رو باسو د کجورنا من طلعها د غنچو دا غینا قنوان وګي دانیتن قریب الارض یا قریب په خپل منځ کې نو طلع معنا غنچا او قنوان هغه وګي او باسو د کجورو من طلعها د غنچو دا غینا قنوان وګي قنوان معنا عذوق وګي دانیتن قریب الارض کجو تک وګوري غرا سره ازولن رزم کې خواته اعلان کړي وجناتنا ونخرج جنات او من بیرو باسو جنات باغنا من عناب یا فاخرجنا جنات من عناب دانګورنا والزيتون والرمان انار مشتبهن چې سره مشابه دي په ورقو د شجر کې یا پلون کې او غیر متشابه سره په خوان کې انظروا ګور الى ثمره هم وجات دغه باغونو ته او دغه مخرجاتو هغه میو ته وګورئ اذا اسمرا کله چونی سمیوا وینعه وانظروا الى وقت ينعه او وګورئ وخت په خوالی داغه تا ینع په معنا د ندج باندې ندج تازه چې په خشي انظروا ګورئ اذا اسمرا ان عقد چاول میونی سي بیا وګورئ وقت ندجه وخت په خوالی داغه تا مونږ تفکر اصل نکو کنا که تفکر مکوله ډیرانی دا د خاری دا ناول یو بباغ تور کی اسمر ترخی ترشی بیکار مردار یو وی بیا په دیونه کې خپل آلات د صفای کارخانی لګیدلی دي دا په دې جړلو کې زی 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 خوا په خوا بوټه د انګور ولاړ دی د مانی ولاړ دی دا چې روان شل د انګور تکم خون لاړ شي مانی تکم لاړ شي شفتالو تکم لاړ شي بیری تکم لاړ شي نور میوجاتو تکیلې تکم لاړ شي خپل خپل انداز کې دا په دې ډډونی کې ورته آلات د صفای لګیدلی نو تاسو لږ فکر وکړئ ګورئ میوې د دې لپاره اذا اسمره چې تازه میونی سینه عقدا او انظروا الى وقت نضجه وقت د پوخوالی ته کله چې تازه ونی سي څنګه ترخی بیا وخت د مرور سره چې وخت پخېږي بیا خوږش دا کار څوک کوي دا قدرت تام کامل څوک لري ان فی ذلک یقین پر اختلاف د الوانو کې او په دې اشیاء کې آیات دلایل دي لقوم یؤمنون علی وحدانیت الله تعالی وجعلوا للمشرکین غرضوا لله خدای تعالی شرکا شریکان دا شریکان څوک ګرځولي الجنه پیریان الجنه بدل د شرکان ده
شرکا الجنی نه ده، شرکا الجنہ پیریان. بعضو بویل چې ان الله و ابلیس اخوانی شریکانی، دا به ویل. او ویل به چې خدای تعالی خالق الناس والدواب والانعام دی، او ابلیس خالق د حیاتو دی، لیوان و ابلیس پیدا کړی دی، ماران او داسې زو. او یا دا چې استعاذی په پیریانو نسی، استعاذی نو پکار د استعاذہ بالله وی دی په دشت کې وی چې په اسم د رئیس د دی وادي باندې پنانې سما دشت کې مخلوق د دوی را پورته کوي د خالق سره شریکي. وخرقوا له بنینا او دوی جوړ کړی دي یا تړي دی وصف بیانې تړي جوړي باری تعالی لر بنی نظام و بنات یهود نصرانی و عزیر ابن اللہ مسیح ابن اللہ او بناتنا مشرکین و قبیلہ و ملائکہ بنات اللہ گرنی بغیر علم سبحانہ من الولد وتعالی عما یصفون عما یقولون اغا چوائی دیا یا یبینونه چدی واضح کئی یی بولی. پنځم دلیل بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے اسمان و زمین کے عالم کبیر پیش. ان یکون له ولد من اين یکون له ولد حال دا لم تکن له صاحبہ عقل نکار واخلی صاحبہ بیبی نه لري نو ولد د کمشو وخلق او د پیدا کړی کل شی مخلوق او خالق مومنز کې دا جزئیت او د کلیت معاملہ ناراضی د ولد او د والد او هو بكل شیء علیم. ذالکم دا تعریفات میں چوک دے صفات والا اللہ دے ربکم نتیجہ را لا الہ الا ہو دا اس آریو سرب لگے خالق الحب نشت الا ہو مخرج دنبات نشت الا ہو دا چکم مخ کے بیان شو. خالق الاسباح نشت الا ہو خالق کل شیء فاعبدو وهو على كل شيء وكيل حافظ شهيد وكفيل. لا تدركوا الابصار نشی لند کولے دلر نظرنا درک نشی کولے دد نظر دنیاوی حال دا باری تعالی یدرکو یبصرو لند کئی ابصار لران. ابن عباس سے وہی لا تدرکو الابصار فی الدنیا. دویم قول ابن عباس سے دا لا تدرکو اذا تجلی بنورہ الذی هو نورہ کذاتی نور چاہتا متوجہ کنی سو کے درک نشی کولے دا آغا نور درک سوک نشی کولے. موسیٰ علیہ السلام ہوئی شخصیت بے ہوشکا نشی لنی کولے ابصار نور دا باری تعالی نٹنگی گی ورطا حالات دا جذب پہ تواری کی گی. درین لا تدرکو مانا لا تحیطو بالابصار ابصار پہ حاتا نشی کولے. اگر علماء اور صحابہ کراموں کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چوائی نبی علیہ السلام پہ یوم المعراج لیلۃ المعراج کے خدای تعالیٰ پہ ظاہر سترگو نہ دیکھتلے دلیل دغه چې لا تدرکوا الابصار. کم مفسرین چاغي وای چې لیدلې ده داغي دلیل دا ده چې ما زاغ البصر وما طغى سترګو د نبی علیہ السلام کګلس نه دی کړي په هغه څه کې چې دلیل دی. بعض علماء وی چې د زړه په سترګو په مکاشفه کتلی دلیل پیدا دی چې ما کذب الفؤاد ما رأى زید نبی علیہ السلام هغه څه کې چې لیدلی و دروغ نه ویلي. حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو هريره رضی اللہ عنہ صحابه کرامو قائل دي چې پر اصل عین سره باری تعالی کتلو نو دا لا تدرکه الابصار کلیه نه ده چې وسترګې نشي. نو کې دي چې نبی علیہ السلام سترګو ته طاقت ورکولې شي دغه وخت کې دلیدلی. خود ټول صحابه کرام له ټول مطرح نه ده. بعض صحابه کرام په قائل دي چې پر اصل عین کتلو بعض صحابه کرام په قائل دي چې رزق پستر کو په مکاشفه باندې وکتل. لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار دا ذات لطیف دی او خبیر دی. یاد لطیف معنی د لطف نه ده. البر بعبادی یلطف لهم من حیث لا يعلمون نرمی کے په خلقو نه کې اوسه کوي.
یا لطیف مانا دارا باریک بین دے، باریک بین ذات دے، اگا اشیاء چی خلقو تنخ کاری دے گوری. یا لطیف مانا لطیفن ایدرک بالکیفیتا، لکا اگا شے چی لطافت لری اسو کی نشی درک کولنو باری تعالی لطیف دے، کیفیت دا ذات چاہتا پتہ نشی. یا لطیف مانا الرفیق بعبادین، مہربان دے. قد جاءکم بصائر بین واضح من ربکم، قرآن کریم. فمن ابصر فلنفسه، چاچی د بصیرت نہ کار واخست او ځانی بنا جوړ کمانا اقر و امنا فلنفسه نفذ نپار د نفس ددا. ومن عم یوسوک چړون شو عمل قلب شو کفر یو کا فعليها نقصان پر ضرر د نفس ددی. وما انا ان قل لهم ورتوا ما انا عليكم بحفيظ. وكذلك دغنن جلک دامی چی بیان کل نصرف الآیات صد پارا للعبرت وليقولوا ما تفعل مقدر دے دا عبرت تا پارا او دول پارا وليقولوا چی بیا بوائی دی درستا یعنی حفظتا من غیری قبل ندیات کڑی. نمونگ دا آیتون والول را والول چی دا مخلوق دا قدرت نا پدی انداز باندی ویل گرانش. دارنگی منگا نصرف الآیات للعبرت وليقولوا درستا کی نبیا بوائی چی درست یا کراہیتا یقولوا درستا ندی کراہیت نبیا بوئی چی تابل نزدہ کری دی ندارکم الفاظ توکوی لنش یا لکی لا یقولوا درستا دسی ونوائی چی تابل نزدہ کری دی. نیو للعبرت شو بلدی دا زبان دا بندوالی دا پارا تصریف الآیات راغے علول راڑول تقدیم و تاخیر و متشابہات او بلدی دا پارا نبینہو لقوم یعلمون. دایوزی کی ایت مجمل راش بلدی کی تفصیل راشی تصریف الآیات تیرا دیر پارا نبینہو لقوم یعلمون. کم قوم چی پوئیگی پا تفسیر القرآن بالقرآن بانی غیت واضح شی. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کولا قرآن کریم اوحی الیک من ربک. نتیجہ لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. ولو شاء اللہ تسلیدا کہ ارادہ شو رخ تعالی دا عدم الشرک دا کل عبادو ما اشرکو دا چی دا شرک کئی دا کل عبادو دا عدم الشرک ارادہ ندا دار امتحان دے. وما جعلنا کرنے گردولے منتالا رپر حفظ او نہیں تو پدے دی وکیلین بیان تجبرہم علی الایمان، بس دعوت چلوا بکفل. ولا تسب الذین کنزل مکوا آغ بطانتا یدعونا چی عبادت کئی داغی من دون اللہ دا مشرکین. ندا الذین بطان مراد مکنزا آغ بطان یدعونا چی مشرکین عبادت کئی ہما دا آغی من دون اللہ کتا دا غیبتو کنزی فیصب اللہ غیب کنزل کباری تعالی تعدوانا نجات دشمنین بغیر علم. نچا مشر چی کنزی ستا مشر کنزی رامکوا. بعضی کم علماء دی که دا نسخ قائل لی خدا مقتضى الحال تا پر خود الپکاری کدا چا پا مشر ترد کے اغراغ پا مخامقو پوئیگی چی داستا مشر بانی رد کئی بغیر علمین نیکان پستو کیگی نبیامو کولا کار. یا کان تصب بابا کزان سات پلار تا کنزل مکوا وی پلار تا خصو کنزل نکئی وی تب دا بل چا پلارو کنزی بستا پلارو کنزی دا تا پل پلار تا کنزل اکرل. تچا مشیخ پسی مغگی گا اب استا شیخ پسی ہوگی چستا شیخ پسی ہوگی نو جواب دے ورنکا نو پدا گا ٹیم کے بیا استا غر طریقت بیا تم پہ ختمی گی. تابون طریقت لی کی پادابو کی چیز چا پا مرشد پس خبری ہوشوی پیر پسے او دو یا مجلس پر نخدو یا جواب ورنکا پدا غورز باندی بیت ختم شوی بیت قطش. فیصب اللہ عدوان بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملهم اے کما زینا لهم عبادت الاسنام دارنگی من خیستا کرے ہر امت اہل دین دا پارا عمل لدی.
لکه څنګه چې ورته مسلک او عقیده مون خسته کړي نو عمل مو متخسته کړي د خپل ډلې. ثم الى رب مرجعهم فينبئهم خبر بور کی باری تعالی دې بما كانوا يعملون. واقسموا قسمنا خر بالله جهد ایمان شدت ایمان پدې خبر لئن جاءت کراشدیت آیتن معجزه هغه چې مطلوب ردوی دا ليؤمنن بها خاما ثابت تاکید دی وتول ایمان وروړي پاغي باندې دا قسمونه خوري. هو دې مستهزئین تا انما الآیات عند الله یقینا معجزات چې کوم دي من عند الله دي یا انما تجیء الآیات من عند الله وما یشعرکم رب کریم فرمائی سشی آگاہی در کرتا سلران استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر الله الذي لا وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون سشی آگاہ کرے تاسی یعنی دا سی چیز نشتا چی تاسو آگاہ کی پدے خبر بانی چاہنا دا معجزات اذا جات کراش لا یؤمنون ایمان مروڑی مانا دا آخر با پچشی پوئی شئی کم شئی بتاسو پوئی کے پدے کدا معجزات مطلب ہو ترام شی ایمان مروڑی ما یشعرکم چشی پوئی تاسی آخر چه زما دا بیاناتم نه پوئی نو چشی بم پوئی کے پدے که معجزات و ترام شی ایمان مروڑی. ونقلب افئدتهم اړو مونږ زړونه دای د قبول حقنا او ابصار د رؤیت حقنا کما لم یؤمنوا به یعنی په وخت د نزول د آیاتونو کې لکه څنګه لم یؤمنوا به چې ایمان نه وروړي دی په دغه باندې اول مرتين اول کړ قبل هذا دا شان تک موږ معجزه نازلم کو بیم نظرون رؤیت الحقنا او ذرون د قبول الحقنا اړو معجزه بنازلم شي بینه مې او پرېږدو موږ دوی په طغیان یامهون یتحیرون دوی دا اعتراض کړو چې تر ایمان نه وروړو تر څو چې نازل شي په ملائکه یا د امر را پاسو موږ سره یو غواړو یا خدای تعالی او فرشتي دې په داګړې مخامخ منتراشي جواب د ټول راغی ولو اننا کچربتا کې دوی موږ نزلنا چې نازل کړو موږ دوی لرا ملائکه لکه دوی چغواړي نو ما كانوا يؤمنون الا ان شاء الله ولو كلمهم اگر کوم کچرتا خبرې کړې دوی سره الموت مړی موسغه کېدلی وین نو ما كانوا يؤمنون ولو حشرنا کجمع کړه موږ دوی باندې کله شیار شین قبولا ډلې ډلې قبیلې نه دی یا قبولن مقابل مخامخ معاینتن چې دال په وحدانیت د باری تعالی باندې تو ور دوا ټول ته مخامخ راغلي وي ظاهرا غوې نه کړي ما کان لئمنو ایمان نو دي چې ایمان راوړي الا ان شاء الله ايومنو لكن اكثرهم يجهلون ان الحق من الله وكذلك تسلدا كما جعلنا ابا جهل عدوا لك مکه معظمه کې ځینې مشرکین منتال دشمنان ګرځولي د غرنګي ګرځولي موږ هر پیغمبر علیہ السلام لرا عدوان دشمنان سوک شیاطین شیطانان الانس د انسانانو والجن پیریانو انس شیطان او جن شیطان موږ د دشمنان ګرځولي یوحي وسوسه چې وسوسه با چولې باز دینه چې پیریان دی لا بازن باز نور ته انسانان دي زخرف القول د تزین د قول مزین قول غرور ارپار دو کې زخرف غي چې لنج بل سي پاس د سرو زرو ګور کړي مزین قول ولو شاء ربک ایمانهم
کله ټول د ایمان اراده رب کریم کړي ما فعلوه نبو کړه دای دغه تزین لرو دې دوکې لرا زخرف القول بدینو پیش کړي دای چې پیش کین ټول د ایمان اراده یې نه کړی فزرهم پس پرېږه دی و ما هغه تفترون چې دې ځان نه جوړي چې تزین د قول له غرور دوکې اسباب ولتصغى الیه افئده الذین نیو وجه مشیت الله شو چې دې ته زخرف القول اختیار ورک او د دوکو اسباب والا دا چې خلک د دې په خبرو دوکشي بای تعالی د کل هدایت اراده نه کړی هغه تقدیر بوزي ته ورسی دویم له وجدا امتحان دې په خلکو دا پالیسی او فصاحت د ژبه او زخرف القوم دوی ته ولې ور کړی لتصغى ډیر پر چغوک کېږي تصغى معنا مایل شي زړه وګونه کېږي ایت نیلا میلانو کې الیه دې تزین قول تا زړه داغه کسان لا یمنون بالاخره امایل شغه دا سی فصاحت او دا سی انداز می ورکړی ورتا چې هغه طرز کې هغه خپل عقیده دروړاندې کیدل ته پویم پزان نه اړولې به ځانتا نو یو وجدار چې دا می فصاحتونه او دا می دې لپاره لزیغ تور غړي چې باری تعالی د کل خلقو د هدایت اراده نه کړی ټول چې دې په زبان څخه خلق چې تقدیر زی تورس بل دا چې میلانو کې له حضرت الذین لا یمنون بالاخره وليرضوهم ودا پار دی اختارو غره کې دې تزین قول لرا وليقترفوا دې لپاره چې دې کسب کی ما هم مختلفون چې دې کسب کوون کی چا ګناهونه دي تاریخ تش او غیر الله غیر د خدای تعالی نه ابتغي ولکم حکم حال دا غزاد ته نشم لټول استفهام انکاری دی دا غزاد دې دنا ذکر علیکم تاسل الكتاب مفصلا تفصیلی آیت دا آیت نصرا یا مبین دا حلال و دا حرام چه قرآن کریم دی والذین کسان آتینهم الکتاب لکا عبداللہ ابن سلام مرگری دا گئی یعلمون انہو دا چه دے منزل من ربک بالصدق والعدل فلا تکونن من الممترین من الشاکین وتمت کلمت ربک تمام شویل کلمت ربستان د نصرت دولیاو صدقا فی قوله وعدلنا او عدلا منه فی الامر والنهی کم سے تقدیر کی چی مقرر دیا تمام دی یا تمت کلمت ربک بالقرآن بالامر والنهی صدقا فی قوله وعدلا فی وعده ووعیده لا مبدل لکلماته مغیر مشترے وهو السمیع العلیم دا خلق چکم اقوال پیش کئی چې شریعت ته تغییر ورکړي لر سميع دی او عالم دی په نیات جزاء ورکړي وان تو تیاج فرمان په لار اکثر په لار په پاغا گمراهي کچره ته اطاعت کې اکثر من په لار د اکثر هغه چې دی پزماګه کې نو دی وخطا کی تعالی رحم سبیل الله اکثر من په لار پس مزه ان یتبعونا د اتباع کې لزون اوس اکثر من په لار کفار دي ټول دنیا کې کفار د مسلمانانو زیات دي ان يتبعون الا الظن وانهم ندي الا يخرصون مگر يكذبون دروغ وای ان ربك هو اعلم دے پاغه چا يدل چاغه گمراه کیږي ان سبیل الله او دے عالم دے بالمهتدين پیجنی دی زبان حصہ ول اخلاص شوا دا حصہ ول گدل وا پر رد شرکی قولی باندې داود الحمدلله وا او په دغه دعوه باندې تقریبا ویش شپږ دلایل عقلیو او نقلی دلیل د ول انبیاء علیهم السلام اجمالی او د ابراهیم علیه السلام تفصیلی او په من کې د اهل کتاب او د علما او قول دوه کرتی د نقلی په طریقه باندې په صداقت د رسول الله مبارک باندې پیش شو لفظ د قول ورکی ټول خو اتد درس کرته راغلي دي پدې او پدې باب کې لفظ د قول نه هیڅ کرته چې کوم نه ذکر شوی دی دینه بعد چې کوم دی دا حصہ لګیدل د پرد د شرک فعلی باندې شرک فعلی دا دی چې شریعت کم حلال کړل او یو سړی حرام کې او خلک هغه پسېږي او یې حرام کړی وي او څوک حلال کې خلک هغه پسېږي نو تحلیل د ما حل الله او تحریم د ما حرم الله
دا د خدای تعالی په مقابله کې رب جوړول دي دغه انسان لرا. دا شرک فعلی اوس په دې باندې رد دی. خو ګوره دوه خبرې دي. تحلیل ما حل الله جرم دی کنه، دا تحلیل ما حرم الله، نو دا شانتا تحریم ما حل الله جرم دی. پنځپیریان وابیان دی اور وخت فکر دی بل ته فکر نشته. ګوره ښا ما وهل به غیر الله باری تعالی حرام کړی دا، اوس دوی را پورته کیږي ما حل الله په دې کې را داخلي وبانی ورته لټي. میلاد النبی کی چې کوم شی حلال شي د خدای نوم په واخستلې شي دا حرام ده. دا تحلیل دا تحریم دا ما حل الله ده. خدای تعالی یو شی حلال کړی دی او کشران دا پنځپیریان وایي چې یاره دا حرام دی، چا ویلي؟ مونږ ته مشران ویلي دي. دا شرک فعلی دی. ګورې دا لوی جرم دی. دلیل هغه سره بیا په دې نشته دی چې میلاد النبی کې حلاله حرام د خدای نوم په یاد شوی دی. ناول رب ذوالجلال درته دا وایي چې کم څیزونه حلال دي هغې خورئ، هغې ته حرام مه وایي. حلال کم دي؟ حلال کم شی دی؟ تا ته وایي فکلوا پس خورا دا هغه څه نه ذکر اسم الله علیه چې یاد شوی نوم د خدای تعالی په هغې. ان کنتم بیاات مؤمنین، که تاسو په آیت الله مؤمنین یې نو دا خورئ چې د خدای نوم په یاد شي. وګورئ چې میلاد النبی کې په حلاله باندې د چا نوم یاد شوی دی، نورو خیراتونو کې په د چا نوم په یاد دی. اول ورځ خیرات کې څاروي حلال سره چا نوم په یاد دی. مرداره مو وایه دیتا، دا د خدای تعالی په نوم حلاله ده، کلو خورئ. تاکید پہ اس کی وما لکم سبا استے پتا سے سچل دیتا سلردا چلا تاکلو تاسو بنا خورئی دا غسنا چیت کرشی نم نخ تعالی پاغي باندې سچل دے چې نه به خورئی خورئی به سبا استے او ستندر پتا سو پروته چې دا حرام وای محرم وای دا. وقد فصل پتاقیق تفصیلی بیان کړی خدای تعالی تاسو لپاره ما هغه حرم چې حرام کړی پتا سو باندې. مایتا دا نو دا خو مایتا نه ده، دم مسفوح دی، وخد خنزیر دا. عند الذبح په باندې د غیر الله نوم اخستل دي، په تعظیم د غیر الله کې حلالوي. ما ذبح علی النصب استقسام بالازلام وی نو دا چې اوس میلاد کې حلال ده دا خو د ایصال ثواب ده. دا ولې حرام شو؟ اول ورځ خیرات کې چې حلال ده دا خو د ایصال ثواب ده. دا ولې حرام شو؟ قد فصل لكم ما حرم عليكم، تاسو باندې چې کوم خدای تعالی حرام کړی تفصیل سره بیان کړی دي. هغه کې څو کم پنځه قرآنی او حدیث کې نشي قوله چې د میلاد النبی علاله پکې داخله ده یا د عام خیراتون علاله پکې داخلي دي. او د رسول الله مبارک پس علاله کا چرته ناروا وي نو باب الذبح عن المیت اضحیه عن المیت. ابو داود په باب ولې لګي په جواز باندې او حضرت علی سے بدو گدان ولی علاله ول کدا جائز نه وي. مگر هغه او ترلت ملای چې محتاج کړ شي تاسو هغه تا نبی خو مردارم د ضرورت پټین کې خړلې کیږي. وان کثیرا یقینا ډیر دخل کنا له دلونا خامخا گمراه کوي دا کشران خپل بیا خواهیم په خواهشات ورزوګانو باطل خپل بغیر علم دلیل نوي بی علم. یعنی کوم چیلنج سو وایي چې دا اول ورځ خیرات کې دا علاله وشو دا ولی مردار ده، د میلاد خیرات کې علاله ولی مردار ده. یو عاشق چې د قربانی په ورځ نبی علیہ السلام په علاله کړي ولی مردار ده. تا روز قیامت به دلیل پیدا نه کی بی علم بس مشرانو منتویلی دي. دا اتباع گمراه کوي ډیر خلق لره بیا هوایم بغیر علم. ان ربک هو علم بالمعتدین. دا اوس تحریم د ما حل الله دا لوی جرم دی. دا شان بالمقابل چې کوم شی حرام دي څوک حلالي هغه جرم دی. ابم رستراش نو دا حصہ ثانیه تر اخره شو. درې بابونه لري. باب اول تر ایت نمبر 115 شو. پدې کې 5 امور دي. یو پکې رد ده په تحریم د غیر الله باندې او دویم ترغیب ال کتاب دے آیت نمبر 122 کی تر 122 پوری. بل پدې باب کې تجزیه تبلیغ دا او تخفیفات اخروی دي. وذرو پرېږدي ظاهر لتنی ظاهر د ګناه زنا ظاهرا و باطنه پټ د دې چې هغه پټ یارانی دي.
یا ظاہر د اسم کارا و پت گناہنا ان اللہ یکسبون ان الذین یقیننا کسان یکسبون چکی الاسم سیجزون زرد جزاب ورکول شدی لرب ما کانوا یکتریفون پاغا یکسبون چدی کول اس ولا تاکلوا مخردا وطن لم یذکر اسم اللہ علیہ چنن خصل سینم نخد تعالی پاغی بانی وانه لفسق اکلوه او یقینا شیاطین لیحونا وسوسه چي الى اولیاء ہندوستان خپلتا دا شیا حرام غنی دا حلال غنی ډیر په لږ جادلو چې جګړو کې تاسو سره وَإِنْ أَطَعْتُمُوا كَچَرَ تَعْتُ كَتَاسِرِ مُشْرِكَانُ خاصتاً پاکل مردارو کې انکم لمشرکون ذکر شرک عملی دے او من کان میتا فاحییناه نزولی په حق دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو جہل کے شوی دے چې نبی علیہ السلام دعا کړي واللهم اعز الاسلام وبالاسلام احد العمرين عمرو بن هشام و عمر بن الخطاب بیره د پاک کی دعا قبول شو او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس اوس دا دعا کله برابر دي شي چې اوسړه مړو په کفر باندې بیا مونږ ژوندې ک په ایمان باندې بیا مغه ته دومره نور ورکو چې يهدي نورا يمشي به په الناس او خلکو کوم دا نور تقسیمي ندا کې دې چې پچاندا غچا په حال کې چې مسل د ویوي په ظلمات او په تیرو کې یو سړی سره خپلم رڼا دا او دا چې بل تم رڼاګانی ور کوي او سړی خپلم په تیرو کې دا کله برابرې نو ابو جهل او عمر فاروق سے مشکل برابر دي شي آیا هر څوک چې یومي تنمل بالکفر وجوندے کہ منگلر بالایمان والعلم وجعلنا له غرض منگلر نورا مراد نورنا معرفت تے عبداللہ ابن عباس سے بھی معرفت امور کا ورتا باطنی نور انجلا یمشی به فی الناس چ مزل کے پدی نور سرا پخلکو کی بین الناس یعنی مانا دا نور مخوری پخلکو کی فیض متعدی شوی دے خپلم سینه د فیض نه ډکلو بل تم فیض ور کوي آیا دے دے کمن پشان ناغا چاہ چھ مثال دا سیوی یعنی حال داوی چھ وقع فی الظلمات واقعی پا تیرو کی نی دے بخارج وطن کے مناد دا تیرونا پختلہم بل بلا سو باسی نو نزل داغی پاک کرے حکم عام دی نو آغا ولی اللہ چی آغا زرد خلے پا ذکر جواندیشا اول نمڑو زرد دا فاحییناہو بالذکر والعلم والایمان او بیا مونږ دلر یو نور ورکا فیض چې هغه په خلکو کې خوري کامل او مکمل جوړ شي نو دا هغه مولا پشان کله کېږي چې غریب لا خپلم پتیارو کې هغه ته باطن شرح صدر نشته دی او فیض د خپلم کامل نه دی لا دا چې د په بل کې نور تقسیم کی کذالک زین الکافرین دارنګي لکه دیمه کې والوتا چې دا بیکار عقیده خسته شوی دا زین الکافرین ما کانوا یعملون دا عمل بدم دی تخسته شوی دی یهدی ندا یمشی بی فی الناس مانا یهدی بی فی الناس مقاتل سے وہی یا یمشی بی بین الناس الی الجنہ یا مانا ینتشر بی فی الناس خریی وَكَذَلِكَ كَمَا جَعَلْنَا لَكَ چه منگر زولی مکہ معظمہ کیا کابرین دارنگی منگر زولی پارا قریہ کیا کابر لویان مجرمیها سرکشان دا دے قرین دا قریب مجرم چیوی غرے کے مشرشی دیر پارلیم کرو چدئی فسادو کی فیا پدیز مکہ کی او دیتا چکم عذاب مقرری دا غیر پارا حالات جوڑ مکر فریب جوڑ یعنی عمل لمعاسو وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون پوئیگی نا پاقیقت کل چرا شریط آیتا معجزہ نوائلا نؤمنا ہرگز من تصدیق نکو تردی نعطا چراک لیسی منتا مثل ما اوتی رسول اللہ
یا هر کله چراشی دیته او آیت ویلن نؤمنا حتا نؤتا چراکړې شه مونږ ته مثله ما اوتی رسول الله په دغه واحد باندې. اصل عناد دا کې چې دی خاندان کې ولې نبوت راغې. الله عالم حيث يجعل رسالته، خدای تعالی عالم دی په هغه ځای حيث مکانی دی چې ګرځي رسالت او رسالت خپل زرد اوبرسیږي هغه کسان پر اجرمو چې جرمونه قولی کړي چې شرک دی. صغار هوان و ذلت عند الله فی الدنیا او عذاب شدید فی الاخره بما كانوا يمكرون، علت پکې مکر بازی او فریب دی. اوس باری تعالی و شرح صدر غواړي پس هغه څوک چې رادو کې خدای تعالی یې هدیو چې په هدایت باندې کې یشرح صدره للاسلام. نو شرح کې صدر د اسلام لپاره شرح صدر ورکی کولوي کی. ومن يريد ان څوک چې اراده لري یضل چې گمراه کې خدای تعالی یجعل غرض سنر دوی فنتنگا حرجن، نہایت تنگا، حرج مانا نہایت دویقن، دا سے اور طبیعت سخت عمل په اسلام کا انما سعد گوئی کې د خېجه په سما لکه سره چې مکلف په صعود للسما باندې دومره ورته استقامت شخصي دررنګ یجعل الله غرزی خدای تعالی الرجس عذاب علی الذین لا یؤمنون وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات اهل قوم یذکرون یتذکرون. بشارت دوی لپاره دار السلام سلام الہ دے کور جنت دی عند ربهم یا کور سلامتی اوش وهو وليهم بالثواب بما كانوا يعملون في الدنيا ويومين واذكر يوم یاد کورتا غورز یحشرون جمع وکي باری تعالی دی جمین پوندا پیریان انسانان ثم يقول الله لهم بیا باری تعالی ورتوائی اے تولین پیریانو قد استکثرتم پتا ډیر تا بیکړیو تاسو یا ډیر گمراه کړیو تاسو من الانس دا پیریا انسانانو نا اے پیریانو تاسو ډیر انسانان گمراه کړیو ډیر متابع کړیو. وقال اولیاءهم وای بدوستان د شیطانانو من الجن انس د انسانانو نا دا انسانان چې دا شیطانانو دوستی کړي وای ربنا یا رب زمون استمتع بعضنا نفع خسته و بعض زمونگا چې انسانانو به بعض په بعض نور سلام دی باندې مستعاذین وی یا استمتع بعضنا ببعض عکس دی ویا وبلغنا اجلنا الذي رشد لهمغه نیټه انتها اغتا اجل تلنا چې مقرر کړو تا مونږ لرا چې مرګ دی. رب کریم ورتوای النارو نو اجلنا الذي اجلت لنا فما حالنا درتو محال زمن بدسوی. قال الله لهم النار مسواكم النار منزلكم فالکم استاذ کی خالدین فی ہمیش بے پدے کین بل ذکر عظیم نو کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن پنا بینوا دا استمتاع خالدین فی ہمیش بے پدے کہ لا ماشاء اللہ دا اللہ ماشاء اللہ استثناء وجرالا او کله خدای تعالی خو کوي. ابن جریر تبری وی چې اللہ ماشاء اللہ دا ورځ د قیامت کې هي المدة التي بين حشرهم الى دخول النار ہمیش بھئی پدی اور کی پا آغا مدد حشر کی الا ماشاءاللہ او زمخشری ہوئی چھے الا ماشاءاللہ ایذهبکم من السعیر الى الزمہریر مگر آغا کل خدا خوخی بیاید دے سعیر نبوز زمہریر تا دی دعا کے چھ خدا یخنی یخزے پکار دے زمہریر بیاد سے طبقہ چھے کی تولی واوری دی نہ جہنم الته چې وګورئ نو زخمونه دا پر یخه کې دا سه بشي چې دین خدا اور خده نو به راوړي ورتا نو به وای چې مونږ یخزه پکار به به زمهرتا نو الا ماشاءالله ودا مان نه چې ګنې جهنم نه رو باسي معنا بدای چې
الا ما شاء الله يذهبكم من الصعير الى الزمهرير. ټول امت په دې متفق دی چې کافران ابه وته نشي تنا. یوازې په دې کې ابن قیم ابن جوزیه چې ده هغه دې قائلو چې په جهنم فنا راځي څو عمر به بیا باغینه بعد ختم شي سره د اهلا د متفرد دې په دې کې مرګري نه لري. ان ربک حکیم علیم وکذالک هی کما سلطنا لکه څنګه چې دنیا کې مونږ یو په بل مسلط کړي دا رنګ نولي مسلط کو به مونږ بعض د ظالمینو بعضن په بعض نور باندې بما كانوا يفسقون. هغه دنیا کې په آخرت کې به مسلط او یا دارنګ مونږ مسلط کو بعض ظالمین په بعضو بما كانوا يفسقون. دا دنیوي تعذیب ته اشاره. قیل لهم ویل بشریت پورز د قیامت کې یا معاشر الجن والانس آئینو راغلی تاستا رسول منکم خطاب بینس تشوی او هر چی پیریانو نپاگئی که رسول پا مانا لغویو چاگا نه نفر کم چی صورت جن کی رازی استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. رسول په معنا لغوي شو غي او بعضی کم علما دا وایي چې دوی کې یو پیغمبر راغلی نوم دا غي او سخت دی پیریانو کې مرجح قول دی. اینو راغلی رسول منکم من الانس فرشتي ورته وایي یقصونا چه بیانول بیلستل بی پتا سو آیاتین وینذرونکم یراول بیتا سلقا یومکم هذا دا ملاقات دورز استاسن چه دادا اور دید عذاب دی بوائی شهدنا لانفسنا چانم قد بلغ الرسالت و کفرنا بهم. بس اصل خبر دا چې مغرور کړی دی لرزم دنیاوین. رب کریم فرمایي وګوره ورته چې شهیدو گواہی وکړه انفسهم په ځانو باندې پدې چنوم کان یقینا دی په دنیا کې کافرینان دا هغه دنیا کې خدای تعالی به وایي او یا وی بدوی چې شهیدی و بیا کوي انفسهم نو کانو کافرین. دا چې اوس پیریان جنت تزي کنا نو جمهور ائمه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دی په دې قائل دي چې دی به جنت تزي او خلق وی سلور قسمه دی. یو مخلوق دی كلهم فی الجنه دا فرشتگان دی. یو كلهم فی النار دا شیاطین دی. یو بعضهم فی الجنه و بعضهم فی النار دا انسانانو پیریان دی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قائل دی. اولیس رحمت اللہ علیہ ہوئی چی بلغنی من الجن لیس لهم ثواب پیریانو تاجر نشتا. خدا قول جمهور خلاف دی. ذالک ان ارسال رسول دی پارا بیاللم یکن چند رب کریم ستا مهلک د قریه بظلم بشرک و ذنب حال دا چی اهل غافلون خبران خامخا پیغام لیږي ورتا. بیا بعد دنیا کې به بدوی ویل چې لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. داخلي بندي ولکل هر یو پیریان انسانانو لپاره درجات للمؤمنین فی الجنه ودرکات للکافرین فی النار مما عملوا من الخير والشر من أجل ما من أجل يشر وما ربك بغافل ما يعملون. طول تفصيل معلوم دور. وربك الغني وذو الرحمة غني بعن إيمانكم ذو الرحمة بتاخير العذاب وعيد إن يشاء كدخ خنشي يذهبكم يهلككم بو بزي تاسي علاق بكي تاسي ويستخلفوا خليفگان بجوڑ کے ورستر علاق تاسي نما هغه يشاء چې د مرضي کما انشاء لکه چې پیدا کړی تاسو د اولادې د قوم بلنا هغه هلاک تاسو راوست.
انما توعدون چوعد کول ستا سره یقینا غلا اتن راتلن کی وما انتم نیتاس بمعجزین عاجز کون کی باری تعالی لرا دراتلو دا عذابنا نیسه عاجز کولی قل ورتو یا قوم زما اعملوا عمل کوي علی مکانتکم علی حالکم خپل کفر لګیا اوسئ یا علی طاقتکم انی عامل بالصبر والاستقامه علی حالی فسوف تعلمون ضرب تاسو به او پیژنئ من هغه څوک تكون له عاقبت الدار چې باغلرا عاقبت د کور د آخرت یعنی محمود العاقبت چاله را ده مومن به پیژنئ بیا جنتیان به پیژنئ انه لا يفلح الظالمون شاندار فلاح نبی مز ظالمان وجعلوا لله مما ذرا من الحرث دا باب ثانی د آیت نمبر 150 پوری پدې کې خمسه امور بیا بیانې یو زجر دې په نظر د غیر الله باندې خو تعالی د نامینه د بل چا په نظر منل دا جایز نه دي کوم الفاظ چې نن سبا عوام وایي فلانی بابا په نوم منل دي زنانو کې راکار شتا دا الفاظ غلط دي خو نیت خپل دې مقصد صالح ثواب وي او الفاظ ورته تاسو جوړ کړئ چې د شمو وای چې دا مې راغ په نوم منلې د سی وای د خدای تعالی په نوم منلې دا هغه پسې می ثواب بخله نور نه د دې صالح ثواب وي او پنجاب کې چې کوم بورډونو لګېدلي نظرانه اې در ډالو نو دې تم پکار رجلا بورډونو لري کې دې سي اصلاح وکړي خلکو دې خلونو دروازه کولو کړ نظرانو په ولې کرامو باندې نظرانی په دوی نه نیول کېږي نظر د خدای تعالی په ذات باندې نیو برد راشي په نظر د غیر الله باندې لکه مشرکینو کې داسې خلکو چې قالو هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا د هغې په نوم شو بل تحریم د غیر الله باندې په آیت نمبر 19 کې تفصیلی رات راشي تر 140 پورې او دلایل عقلیه ثلاثه بمرامعات یو څلوخ دو څلوخ درې څلوخ نمبر آیت معروشات و غیر معروشات وغیرہ آیت نمبر 140 کې په تحریم دا ما حل الله په تحلیل ما حرم الله کې د مناظره طرز او طریقه او بعض محرمات په يهوديانو باندې چې هغه باندې حرام شي دا غي ذکر کل ذی ظفر وغیرہ آیت نمبر 109 کې رد په دلیل باطل د مشرکینو وجعلوا لمقرر کړي ګرځول لله خدای تعالی لپاره مما دا سنا زرا چې پیدا کړی خدای تعالی من حرث فصلنا لنا عمل سارون زرائز او زرعن په معنا خلق سرا نو دوی ګرځولي هغه چې بای تعالی پیدا کړی نصیبا برخین وجعلوا لاسنامهم نصیبا خپل بوتان د پاره سنور برخه مقرر کړی فقالوا پس دی وای هاذا لله بزعمین دا خو تعالی را پاره دی بزعمین وهذا لشركائنا او دا شریکانو زمونږ لپاره دي فما کان للشرکائهم هغه چې وګو د معبودانو دوی لپاره هغه چې دي د معبودانو دوی لپاره فلا يصل النرسيږي الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم دا بوتان سره به من جوران ناستو دا غوی نظرانی به پزان منلی وی دا لله دا حصہ او دا حصہ د پلانی بوتا دا به من جوړ تور کولا بیا دا خدای تعالی حصہ دا بچی کم شو په ملمنو غره خرچولا هغه نه به دې سره څنا چول او چې کله د منجور خرچه به کم شو بیا به دې نه هغه کیا چولا ما کان الله فوس الله شرکائن سما يحكمون بد هغه چې دې فیصله کوي
هر کله چې دا خدای تعالی پیدا کړی خو کل لله کا کنا نظر لله کا ثواب چې چا پسې بخي بخا وکذالک دغرنګ زینا لکثیر من المشرکین خسته کړي چا خسته کړي شرکاهم شریکانو دیون چې شیاطین دي یا شرکان مراد عابدین د بوتانو دي هغه ته خسته کړي دا منجوران د بوتانو چې هغه ته خسته کړي څه شي قتل اولادهم چاته خسته کړي لکثیر من المشرکین شرکاهم دا زینه د پر فاعل دی وکذالک زین شرکاهم لکثیر من المشرکین قتل اولادهم لرګانې به وګړي غیر په لیردو چهلاک کی دوی دا شرکا دوی لرا هلاکت کم دیتے غرضی ولیلبسو چه اختلاط راولی پا دوی بانی دینهم پا دین دریگه چه ابراهیم الاسلام دین ولو شاء اللہ که اراده شوی دخل تعالی بدتنی جمیع ہدایت دخل ما فعلو دی بدا کارنو کڑی خوشدائی کولو دکل ہدایت رادن نشو بس پریک دا دی وما اخترونو آغا چه دی جاننو جوڑائی وقالوا هذه انعام بحيره سایبر ما عاده کپرون تر شوی دا ندی په بحیره کې دا ویل چې دا به ژوندۍ وا نرانو په فیضت اخستا زنانو ته حرام وا دا شان سایبه وسیله حرام کی چې مړه به شو به شرکاو به شریک خورا وقالوا وهذه دا حصه د اصنامو